دویمې نړیوالې جګړې څومره انساني تلفات درلودل. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال د روحي ویبپاڼې څښتن. دویمه نړیواله جګړه چې له لومړۍ نړیوالې جګړې هم تلفات ډېر وو او د نړۍ په ټول تاریخ کې بېسارې جګړه شمیرل کیږي. دغه جګړې پوره 6 کاله او 1 ورځ دوام وکړ چې په بېرحمۍ سره انسانانو یو بل سره پکې ووژل او د انساني طبیعت د تاوتریخوالي ثبوت یې پرېښود. د دغه جګړې په جریان کې تر ټولو زیات انساني، مالي، مادي او د تخریب تلفات روسیې ته ورسېدل چې د څو لسیزو لپاره یې روسیه شاته وغورځوله. د نورو هیوادونو تلفات په لاندې ډول سره ترتیب شوي دي. لومړی شوروي اتحاد یا اوسنۍ روسیه له 20 میلیونه څخه تر 27 میلیونه پورې پوځي او ولسي وګړي یې ووژل شول. دویم چین له 15 میلیونه تر 20 میلیونه پوځي او ولسي وګړي یې ووژل شول. دریم جرمني له 6 میلیونه تر 7 میلیونه پوځي او ولسي وګړي یې په دویمې نړیوالې جګړې کې ووژل شول. څلورم پولنډ له 5 میلیونه تر 6 میلیونه پوځي او ولسي وګړي ووژل شول. پنځم جاپان له 2 میلیونه تر 3 میلیونه ملکي او ولسي خلک یې د دویمې نړیوالې جګړې له امله ووژل شول. شپږم بریتانوي هند له 2 میلیونه بیا تر 3 میلیونه پوځي او ولسي تلفات درلودل. اووم یوګوسلاویا له 1 میلیون تر 1.5 میلیون پورې پوځي او ولسي وګړي یې ووژل شول. اتم فرانسه شاوخوا 600,000 ولسي او پوځي پرسونل یې په دویمې نړیوالې جګړې کې له لاسه ورکړ. نهم هنګري شاوخوا 4,500 پوځي او ولسي خلک یې په دې جګړې کې ووژل شول. لسم د امریکا متحده ایالات شاوخوا 400,000 پوځي او ولسي وګړي یې ووژل شول. د ویکیپیډیا د معلوماتو اساس په دویمې نړیوالې جګړې کې ټول ټال له 70 میلیونه تر 85 میلیونه انسانان د جګړې، لوږې، تندې او د جګړې په اساس د پیښو ناروغیو له امله ووژل شول چې تر 50 میلیونه یې ولسي وګړي او تر 25 میلیونه یې پوځیان وو. دغه جګړې په میلیونه انسانان معیوب هم پرېښودل چې ځینې یې د جګړې پر مهال ټپي شوي او ډیری شمېر یې په جګړې کې د کارول شوي وسلو او بروتو پر اساس د مور له نسه معیوبه پیدا شول او حتی تر نن هم دا لړۍ دوام لري. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په میلیونه کسان ژوندي په زندانونو کې هم واچول شول چې وروسته د عام وژنې په ډول ووژل شول چې شمېر یې ته 15 میلیونه رسیږي. د جګړې راوروسته په شوي څېړنو کې وښودل شول چې د ودولف هټلر په مشرۍ د نازي جرمني پوځونو تر 2.5 میلیونه یهودان په ډله ییز ډول ووژل. په یاده جګړه کې د ټولو وژل شوي یهودانو شمېر له 15 میلیونه هم زیات حساب شوی دی. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.